الله جل شانه و دنیا ته د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم سلسله جاری کړه. د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم ترڅنګ الله جل شانه و دنیا ته د کتابونو د نزول سلسله جاری کړل، کتابونه یې نازل کړل. د قرآن کریم دغه آیات کریمه چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړي، الله جل شانه د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم د راتګ او د کتابونو د نزول سبب دا بیانوي چې په ځمکه کې د الله جل شانه عدل قائم سي. حضرات انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم کی به دنیا آمد، مقصدی آمدن انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم و مقصد نزول کتابهای اسمانی اینمی یک چیز است، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ مردم در دنیا زندگی خود را طبقی قانونی عدل و عدالت بسر کنه. معلوم شد کہ عدل و عدالت و انصاف مقصود اولی اسلام و دین اسمانی است. عدل و انصاف در دین مقدس اسلام از انسانان دنیا مطلوب است. مطالبه اینمی عمل از مردم شده به مختلف انداز. در یک جای قرآن شریف الله جل شانه از مردم، از مسلمان اینمی مطالبه کرده که شما باید عدل و انصاف را قائم کنی، اگرچه اینمی معامله مربوط ذاتی انسان خود میشه. باید ذاتی ما، مسئله ذاتی و نفسی ما هم ما را از عدل دور نکنه. در وقتی که معامله ما شخصی باشه، مسئله شخصی و نفسی ما هم باید ما را از عدل و انصاف دور نکنه. الله جل شانه در قرآن شریف امر کرده: یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولو على انفسکم. که څه هم ستاسې د خپل ځان مسله یي، که داسې یو ځای راغی چې په هغه ځای کې مسئله ستا د خپل ځان خلاف ګواهي وه، د خپل ځان خلاف گواهی ورکه، د خپل ځان نقصان وکه، خو د عدل او د انصاف لمون د لاسه مه ورکوه. عدل او انصاف دا و مسلمان ته باید تر خپل ځان هم اقرب او نږدې، ولو علی انفسکم. همدا وجه ده که چیرې یو څوک د خپل ځان په باره کې بې عدالتي کوي، دین مقدس اسلام و دې ته اجازه نه ورکوي
اگر چې دا بې عدالتي د عبادت په سلسله کې زه چې کومه خبره کوم الله پاک دې وکړي چې تاسې زما په دې خبره باندې پوه سئ که چیرې یو څوک د خپل ځان په باره کې د خپل ځان خلاف ګواهي ورکوي په دې ځای کې خو به کوي عدل که چیرې یو څوک د خپل ځان سره معامله کوي د خپل ځان د معاملې په باره کې به هم د خپل ځان سره د تعامل په باره کې به هم عدل کوي که څه هم دغه معامله ستا ده د عبادت په سلسله کې مطلب دا دی چې پر خپل ځان باندې به تر حد زیات د عبادت بوج هم نه اچي به شما اجازت نیست که بر خود از حد زیاد ترتیب عبادت را لازم کنی عبادت که در شریعت مقصود است ولی در عبادت هم عدالت ضروری است سه نفر از حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم در میان خود فیصله میکنه یک صحابی فیصله کرد که ما آینده تمام شب خو نمی کنیم شب خود را تمام به عبادت تیر می کنیم دیگر صحابی از فیصله کرده که ما آینده همیشه مسلسل روزه می گیریم ما افطار نمی کنیم و سوم شخص فیصله کرد که ما نکاح نمی کنیم ما زندگی خود را تمام در عبادت بسر می کنیم اینمی فیصله درباره جان خود است و بر خود یک عبادت را لازم می کنه خو نمی کنیم تمام شب عبادت افطار نمی کنیم تمام روز تمام سال روزه می گیریم و سوم فیصله میکنه که نکاح نمیکنیم زیرا که اینمی نکاح و اولاد ما را مشغول میکنه ما همیشه عبادت میکنیم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از اینمی فیصله خبر شد راضی شد نه ناراض شد چرا زیرا که در اینمی فیصله بی‌عدالتی است بی‌عدالتی درباره نفس خود جان خود است و در اسلام عدل مطلوب است عدل در عبادت هم ضروری است انصاف در عبادت هم ضروری است نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اونمو صحابه کرام را طلب کرد با اونها اعلان کرد ما درمیان شما تمام درمیان شما ما اتقا هستیم بهترین متقی ما هستیم از شما تمام ما از الله جل شانه زیاد می ترسیم و در میان تمام مردم ما عبادت الله تعالی زیاد می کنیم ولی طریقه ما اینمی نیست انا اقوم و انا انام و اقوم و اصوم و افطر ما شو خواهم میکنیم یک حصه شب و نماز هم میخوانیم تهجد هم میخوانیم یک حصه شب و اصوم و افطر گاهی روزه نفری میگیریم گاهی افطار میکنیم و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی و ما نکاح میکنیم الکسی که اینمی سنت و طریقه ماست کسی که از سنت رغبت اعراض میکنه اونمو از ترتیب ما جدا شد از طریق ما اعراض کرد و در ترتیب ما شامل نیست لہذا د اسلام مقدس دین دا زما استاد څخه غواړي چې عدل و انصاف د خپل ځان باره کې هم وکړو د اسلام مقدس دین دا را څخه عدل او انصاف غواړي کله که دا مسئله زما د قریب
زما د پلار زما د ورور د بل چا سره راغلل. اسلام راته وایي چې ګوره قرابت، رشته داری، دوستی دا باید تا د عدالت او انصاف څخه لرې نه کړي. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. کچیری تا گواهی ورکول شهادت دی ورکوي، یو طرف ته پردي خلق دی بل طرف ته ستا پلار دی، یو طرف ته پردي دی بل طرف ته ستا قریبان دي، ته به عدالت او انصاف د قریب لپاره د لاسه نه ورکوې، په عدالت او په انصاف باندې به ګواهي ورکوې. د اسلام مقدس دین د حالاتو په باره کې هم راته وایي ګوره عدل او انصاف دومره مهم دی، د حالاتو په خاطر باندې هم عدل او انصاف د لاسه مه ورکوه، د حالاتو په خاطر هم عدل او انصاف د لاسه مه ورکوه. کله کله داسې وي چې ته د یو چا په معامله کې د یو چا په مسئله کې دریم سې، یوه طرف ته فقیر دی هغه ظالم دی، بل طرف ته مالدار دی هغه ذی حق دی. ته د فقیر د فقر خیال وساتې، د فقیر د فقر په خاطر باندې د ده لپاره ګواهي ورکې، په ګواهي کې بې انصافي او بې عدالتي کوي. الله جل شانه راته وایي داسې مه کوئ. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. تخپل عدالت او انصاف باندې قائم اوسېږه، تخپل گواهی صحیح ادا کا. هغه ستا چې چا په خلاف چې ته گواهی ورکوې، د چا لپاره چې ته گواهی ورکوې، ته مه د هغه غنا ته ګوره، مه د هغه فقر ته ګوره. د غنا او د فقر پر بنیاد باندې خپله گواهی او شهادت مه بدلوه، ځکه تر تا و هغه ته الله جل شانه اقرب او نږدې دی. عدل او انصاف د الله جل شانه د خپلو بندگانو څخه غواړي. په هر حالت کې، په هر حالت کې باید عدل او انصاف قائم ولري، په هر حالت کې باید پر عدل او انصاف باندې قائم وي. اینمی دین مقدس اسلام از ما و شما اینمی مطالبه داره که عدل و انصاف را از دست خود نتی. اینمی عدل و انصاف ضروری است در تمام معاملات، حتی اگر یک معامله بود و در اونمو معامله یک طرف دشمن شما بود، مقابل شما بود و اونجا شما ثالث شدی، شما در اونجا هم به سبب دشمنی خود، به سبب دشمنی اونمو شخص عدالت خود را از دست خود نتی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خبردار د دشمن د دشمنی په خاطر باندې هم باید بی انصافی ونه کې، د دشمن سره هم باید د عدالت او انصاف کار واخلي. څومره ښایسته دین دی سبحان الله. سیدنا معاویه رضی الله عنه د روم سره سیدنا معاویه رضی الله عنه هغه کړې ده معاهده. کله چې دا معاهده نږدې سول، د ختمېدو وخت یې نږدې سو، سیدنا معاویه رضی الله عنه د مدینې منورې څخه لشکر روان کړي په دې نیت و اراده باندې چې د روم و سرحد ته به ځان نږدې کم. کله چې د روم و سرحد ته نږدې سولم، تر هغه وخته پورې به معاهده هم ختمه سي. چې معاهده ختمه سول، دلته به زه وررسېدلی یم، حمله به پر وکړم. په معاهده کې نه به کوم،
تر هغو چې معاهده ختمیږي زه به سفر وکړم چې ما سفر ختم کړي معاهده به ختمه سي نږدې به یم حمله به پر وکړم کله چې سیدنا معاویه رضی الله عنه نږدې سو سفر باندې روان سو د مدینې منورې څخه وځي په د مدینې منوره کې د شاله طرفه څخه یو څوک په آس باندې سپور دی لوی لوی اوازونه کوي الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر سیدنا معاویه رضی الله عنه چې کله شاته ګوري عبادة بن صامت رضی الله عنه یو صحابي دی عباده ابن صامت رضی الله عنه نارې پوي امیر المؤمنین احتیاط وفا وکا غدر او خیانت مکوا غدر او خیانت اسلام نه خوښوي سیدنا معاویه رضی الله عنه ورته وایي چې د غدر اراده نه لرم فقط ورنږدې کېږم چې کله وخت ختم سي بیا حمله کوم عباده رضی الله عنه ورته وایي چې نه دا چې د معاهدې په ورځ کې ستا د دشمن وخوا ته تګ کوې دا هم په غدر کې راځي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى د دشمن دشمنی د دشمن شرارت د دشمن ظلم هم باید تاسې د بې عدالتي وخوا ته کش نه کړي بیا هم ته په خپل عدل باندې په انصاف باندې قایم واوسې د اسلام مقدس دین شایسته دین دی دا وما او تا ته د عدل او د انصاف درس راکوي وما او تا ته په هر معامله د زندگی کې په هر قدم د زندگی کې الله جل شانه راس عدل و انصاف غواړي ان الله یأمر بالعدل والإحسان الله جل شانه تاسې امر کوي په عدل په احسان په انصاف په هر معامله د زندگی کې په کور کې یو سړی نکاح کوي د نکاح معامله داسې نه ده چې دا فقط د شهوت پر کول دي بس دل شما خواست یک نکاح کنی دل شما خواست پیسه را پیدا کردی دو کنی پیسه کمی زیاد شد سه کنی بس اجازت است نه در شریعت مقدسه امر است فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دو نکاح سه نکاح چار نکاح چه وقت است وقتی که شما می توانید که درمیان اونها عدل و انصاف کنی اگر در شما استعداد عدل و انصاف نبود فواحده بس اگر نمی توانی که همراه یک زن هم عدل و انصاف کنی پس اجازه اونمو یک زن هم نداری او ما ملکت ایمانکم پس یک کنیز را برای خود پیدا کنی زیرا که شما نمی توانی که همراه زنی خود عدل و انصاف کنی یک هم اجازه نداری یعنی عدل و انصاف در خانه انسان هم مطلوب است د اولادونو په باره کې هم مطلوبه دي اولاد خو موږ داسې بولو چې اولاد دا زما مملوک دی زه چې د خپل اولاد سره څنګه کول غواړم زما کار دی نه داسې نه ده یو صحابي دی ښځې غوښتنه ځینې وکړله د دې صحابي دوې ښځې دي د یوې ښځې څخه یو بچی دی هغه کوروالا غوښتنه ځینې وکړله چې زما دغه او بچی چې ستا څخه دی یو بچی دی د ده په نامه باندې یو شی که دا کور د ده په نامه که دا کور دا آس دا شی ده ته ورکړه خاوند ورته وویله چې بلکل خوښه مې ده ورکوم ښځې ورته وویله چې داسې وکړه چې پر دغه خبره باندې چې ته خپل دغه زوی ته خپل دغه شی ورکوې دا مال ورکوې پر دې باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم گواه وګرځوه چې سبا بیا مشکل جوړ نه سي هغه صحیح ده نعمان بن بشیر رضی الله عنه نعمان بن بشیر رضی الله عنه وایي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ملاقات ته راغلم یا رسول الله زه خپل دغه زوی ته دغه شی دغه خپل مال ورکوم تا ته رالم د دې لپاره چې ته په دې باندې ګواه سې
نبی علیه السلام راته وایي چې د ده څخه سیوا نور اولادونه لرې؟ ما ویل هو یا رسول الله. هغو ته دې هم دومره شی ورکړی دي؟ ما ویل نه یا رسول الله. ویل زه پر ظلم باندې ګواه نه جوړېږم. ځه دته ظلم کوې، یو زوی ته یې ورکوې بل زوی محرومه کوې، دا ظلم دی. رسول الله پر ظلم باندې ګواه نه جوړېږي. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. موږ خو ما و شما یک عجیب مزاج داریم. ما و شما که هستیم خفه نشوی به تطفیف مبتلا هستیم، به تطفیف. و الله جل شانه به اونمو مردم که به تطفیف مبتلا باشه، به اونمو مردم الله جل شانه اعلان هلاکت کرده. ویل للمطففین. هر اونمو شخص که به تطفیف مبتلا باشه بری اونمو هلاکت است، هلاک شوه. مطففین کی است؟ مطفف اونمو شخص است که حق دیگران را ادا نمیکنه و از دیگر حق خود را مکمل میخواهد. بس اینمی مطفف است. ما همراه دیگرها عدل نمیکنیم و از دیگر عدل میخواهیم. در اینمی ما همیشه غمگین هستیم که چرا اینطور یک حکومت نمیآید که اونمو حکومت همراه ما در هر چیز باید عدل کنه. حوزه مشهر باید اینطور عادل باشه، امیر المؤمنین باید اینطور باشه، والی صاحب باید اینطور باشه، وزیر صاحب باید اینطور باشه. بری والی صاحب و بری وزیر صاحب و بری امیر المؤمنین خو مثال عمر رضی الله عنه میتیم که عمر صاحب اینطور بود، چرا امیر المؤمنین اینطور نیست؟ ولی امرای خود هم یک روز محاسبه نکردیم که ما هم در خانه خود مثل عمر هستیم؟ صحیح است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه در حکومت چطور بود؟ باید امیر المؤمنین اتر باشه. ولی اینمی عمر ابن خطاب رضی الله عنه در خانه چطور بود؟ اونمو زندگی خو از ما هم مطلوب است، باید ما هم در خانه خود اتر باشیم. نی اونجا پس ما خود را مکلف نمیدانیم به اتر زندگی، پس ما آزاد هستیم. در اونجا پس ما بری خود اعذار را میتراشیم، عذر را جور نیال. خود زمانه دیگر زمانه است، آل ما نمیتوانیم که اتر جور شویم. خو که شما نمیتوانید که اتر جور شوی، پس والی صاحب میتوانه که اتر جور شوی؟ الله جل شانه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا تراواستوی. د نبی علیه السلام د حیات طیبه د زندگی مقصد عدالت دی. و امرت لأعدل بینکم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نبی علیہ السلام وایي چې دنیا ته رالم د دې لپاره راغلی یم چې ستاسو په منځ کې عدل و انصاف وکړم. څنګه عدل او انصاف نبی علیہ السلام وکړي؟ څنګه عدل و انصاف وکړي؟ په مدینه منوره کې واقعه پیښه شول. د مخزوم قبیلې یو ښځه ده، د مخزوم قبیلې یو ښځه د فاطمه نومیږي. فاطمې غلا وکړله. د قوم و قبیلې خلک چې خبر سول چې زموږ د قوم یو ښځې غلا کړې ده، هغه خلک را ولاړ سوله، په خپل منځ کې مشوره وکړل چې زموږ د قبیلې یو ښځې غلا کړې ده، اوس خو پر دې باندې حد جاری کیږي، او حد چې په جاری سي دا زموږ د ټوله خاندان او زموږ د ټوله قوم لپاره بدنامي ده. نو راسي د دې لپاره یو ترتیب جوړ کړو. اوس به څوک دا جرأت وکړي چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د خپل قوم د دې ښځې لپاره هغه شفیع وګرځوو، زموږ لپاره شفاعت وکړي. د نبی علیه السلام په حضور کې چا دا جرأت نشي کولی. یو د نبی علیه السلام نازنین صحابي دی حضرت اسامه رضی الله عنه. د حضرت اسامه رضی الله عنه لقب دی حب الرسول صلی الله علیه وسلم. د نبی علیه السلام محبوب ترین صحابي، پر نبی علیه السلام ډیر ګران و. نو اسامه رضی الله عنه ته وویل چې ته نبی علیه السلام ته پیشنهاد وکړه
چې زموږ د قبیلې پر دا ښځه باندې که حد نسي جاري. اسامه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته رالی، یا رسول الله د مخزوم قبیلې یو ښځه د فاطمه، د فاطمې څه دا غلطي سوې ده، که مهرباني وکړې معافې کې حد نه کې په جاري. لکه اوس چې زموږ او ستاسې په وطن کې بعضې خلک دا خبرې کوي، اوس خو نو دا زمانه نه ده، اوس باید حد جاري نسي، اوس خو امریکا خفه کیږي، امریکا خوا بدوي، حالات خرابیږي، باید حدود جاری نسی. کله چې سیدنا اسامه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته سفارش وکړي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په غصه سو. فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی احمرت وجنتاه. نبی علیه السلام مبارک غصه سو، دومره غصه سو چې مخ مبارک کې سور سو. اسامه رضی الله عنه ته څه وایي؟ اتشفع فی حد من حدود الله. اسامه د الله جل شانه په حدودو کې ته شفاعت و سفارش کوې، د الله جل شانه حکم حد په دې کې سفارش کوې. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. زما چې د الله جل شانه په ذات باندې قسم، دا خو فاطمه د مخزوم قبیلې ده، که فاطمه د محمد صلی الله علیه وسلم لور خپله لور یې یاده کړل، که هغه دا کار وکړي اعاذها الله، زه به د هغې لاس هم پرې کړم. دا د اسلام دین دی. بیا نبی علیه السلام وفرمیل چې تر تاسې مخکې قومونه هغه همدې شي هلاک کړله. در تاسې مخکې قومونه په کم شي باندې هلاک سوله؟ په هغو کې عدل نه و. پخواني قومونه دې شي هلاک کړله. اذا سرق فیهم الضعیف، کله که به په دې کې کمزوري چا غلا وکړله پر هغه باندې به حد قایموي، که به په دې کې قوي چا غلا وکړ زورور، هغه ته به یو بهانه جوړول الخیر دی، دوری دوری به کې معاف یې کوي. د اسلام د دین مقدس اسلام اینمی امتیاز داره. نبی علیه السلام اینمی امتیاز داد که در اسلام اینمی فرق در میان قوی و ضعیف نیست. آل خو فاطمه مخزومیه اینمی سرقه و دزدی کرد، ما بر او نمو حد جاری میکنیم. اگر اینمی کار فاطمه بنت محمد اعاذها الله، اگر اینمی کار از او نمو شوه، ما بر او نمو فاطمه بنت محمد هم اینمی حد را جاری می کنیم. در اسلام اینمی امتیاز نیست. خپل کور به شروع کړه، دا عدل دی. زموږ او ستاسو د افغانستان یو افتخار د ټوله دنیا کې چې زموږ او ستاسې سترګې په لوړې دي، د ټوله دنیا کې چې اول چا د سلطان لقب پیدا کړی دی، سلطان محمود غزنوي رحمه الله. د افغانستان یو افتخار دی. د دنیا فاتح د محمود غزنوي رحمه الله په حالاتو کې په تاریخ فرشته په نامه یو کتاب دی، دا واقعا نقل کړی ده. وایي محمود غزنوي رحمه الله په دربار کې ناستو. د محمود غزنوي رحمه الله دربار ته یو فقیر رالی، یو کس رالی، ملاقات یې وغوښتي، ول اجازه یې ورکړل چې ورکړل رالی د محمود غزنوي رحمه الله ملاقات ته. په ژړا باندې سو. محمود غزنوي ته وویل ول زه راغلی یم و تا ته عرض کوم که ته نن زما خبره اورې ښه، کنې په قیامت کې به بیا ستا ګریوان زما بلاسي د نبي علیه السلام په حضور کې به بیا ستا څخه انصاف غواړم. محمود غزنوي ورته وایي چې وایه څه ده؟ وایي مسله دا ده چې ستا وراره دی، دا زما په کور باندې روږ دی. ستا وراره دا راځي زما و کور ته، چونکې د سلطان و د باچا وراره دی، زه جواب نه لرم، اسلحه ورسره یي، دا زما و کور ته راځي، زما د ښځې سره زنا او بدعملي او بدفعلي کوي. ما ووایي ومې ټکوي، د کوره مې وباسي، او بیا دی راځي زما په کور کې دا عمل کوي. دا څوم ځل دی چې راځي. محمود غزنوي رحمه الله خپل دربان راوغوښتل. هغوی ته یې وویل پیردارانو ته
چې دغه سړی چې هر وخت رالی که د شپه وه که ورځ وه دا به نه منع کوي که چا منع کوي زه به د هغه سر قلم کم ودت یې وویل ولته دا مهرباني وکړه چې کله هم دا ظالم ستا و کور ته رالی ته زما تر درباره پورې ځان راورسوه خالي و ما ته ځان راورسوه دا ورځ تېره سول شپه تېره سول سبا ورځ هم تېر سول هغه خو په ځان نه دی خبر سبا شپه د شپې هغه بیا د دې غریب او فقیر و کور ته ورلی چې ورلی هغه فقیر یې ووالی د کور یې وایستی دی د هغه ښځې سره په زنا مصروفه سو هغه فقیر سیده رالی د محمود غزنوي دربار ته شپه ده د شپې نیمایي ده چې رالی پیرداران خو په دې باندې امر سوي وه چې مې ګرځوي سیده ورلی محمود غزنوي ته محمود غزنوي مول ووهی د ځانه سره یې توره واخیستله د دې سړي سره ملګري سو سیده ولاړې هغه کور ته کله چې کور ته ورسېدي هغه کس ته یې امر وکړي چې یو کار دا وکړه چې ته په کور کې څراغ بند که څراغ چې یې بند کړي تر څراغه وروسته محمود غزنوي و کور ته ننوتی د خپل وراره سر یې قلم کوي سر یې ووهي سر یې قلم کوي د سر تر قلم کولو وروسته بیا و کور والا ته وویله چې جای نماز که لرې جای نماز راکه جای نماز یې ورکړي دوه رکاته یې وکړل تر هغه وروسته یې کور والا ته وویله که یو ګیلاس اوبه راکې اوبه یې ورکړلې لږ ډوډۍ راکړه ډوډۍ یې ورکړل اوبه یې وچښلې ډوډۍ یې وخوړل دا کوره سره راووتي د کور والا د محمود غزنوي لمونو لاس ونیول ول په دې مې پوه که څراغ دې ولې را باندې بند کړي او اوبه و ډوډۍ دې ولې وغوښتل محمود غزنوي ورته وویل ول څراغ مې په دې باندې بند کړي ما نه غوښتل ما دا فکر و هسې نه چې دا ظالم بدبخت خپل وراره زه ووینم هسې نه چې په زړه کې مې ترحم راسي ځکه د کور انسان دی هسې نه چې بیا مې په فیصله کې کمزوري راسي ما ویل ښه دی چې سترګې مې په سترګو یې ونه وینم چې برق بند وي نو بیا به دا خپله فیصله په عدل او په انصاف او په قوت سره اجرا کړم کې ووینم طبعا بیا د کور انسان دی بیا عدل نسم کولی نو څراغ مې بند کړي د ده سر مې په خپل پر طاقت سره پرې کړي وای اوبه او ډوډۍ دې ولې وغوښتلې وای تا چې پرون ما ته دا خبره کړې وه ما د الله جل شانه سره دا قسم وکړي چې تر هغه وخته چې ما د دې فقیر او مظلوم غچ نه یې اخستی او خپل د دې کورنۍ د دې ظالم سر مې نه قلم کړی پر ما باندې خوراک او څکاک حرام دي د پرونه څخه نه ما خوراک کړی دي ما څکاک کړی دي نو ځکه مې اوس ستا څخه خوراک او څکاک وغوښتي چې خپله روژه ماته کړم دوه رکاته دې ولې وکړل هغه مې ځکه وکړله چې د الله جل شانه شکر ادا کړم چې ما عدل قائم کړي قرابت او دوستی دا زما او د عدل په مابینځ کې حائل نسوله الله جل شانه راته امر کوي كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الأقربين أو الوالدين والأقربين همدا عدل او انصاف دی چې بیا دنیا سرسبز او شاداب وي بیا دا محمود غزنوي دی چې د دنیا د لوی لوی امپراتوري دړې وړې کړې سومنات یې مات کړي او د دنیا بوتان دا د په پښو کې پراته عدل او انصاف زموږ او ستاسو څخه الله جل شانه عدل او انصاف غواړي دا که د خپل ځان په باره کې وي که د خپل اولاد په باره کې وي که د خپلې کورنۍ په باره کې وي که دوکاندار یې د خپل ګراک و ګاک په باره کې وي د خپل همسایه په باره کې د خپل قریب په باره کې د ځانه به شروع کوي زموږ مشکل دا دی چې موږ یې د لوړې خوا را شروع کوو چې د لوړې خوا څخه د امیر والی او وزیر را عادل سي بیا به زه عادل کېږم صحیح ده هغه هم مکلف دی هغه تر ما او تا ډېر مکلف دی د هغو مسؤلیت تر ما او تا ډېر دی ما او تا هم مکلف وای باچا ښکار ته راوتلی و په باچا باندې په دشت کې شپه راغلله شپه راغلل په دشت کې نو باچا یو کژدۍ ته ورغلی یو خیمې ته ورغلی هغو ته یې وویله چې زه مسافر یم که تاسو یو شیدې ویشې لرئ هغه خیمې والا کوچیانو ورته اوښه ولوشله چې اوښه یې ورته ولوشله
هغه اوښه یول اوښه ده خو دومره شیدې یې وکړې لکه 5 اوښې چې یې کوي ډېرې اوښې ډېرې زیاتې شیدې یې وکړې باچا حیران سو ول دا دومره شیدې دا یوې اوښې وکړې ول هو سبحان الله باچا خو خبر دی چې زه باچا یم د خپل ځان سره په خپل زړه کې دا فیصله وکړله چې سبا ولاړم دربار ته خلک به راستوم دا اوښه به د دې کس څخه په زوره بیایم دا خو ډېره ښه اوښه ده باچا چې سبا راووتي بیا په ښکار باندې مصروفه سو مصروفه دي بیا شپه پر راغلله دربار ته نه ولاړی دومه شپه بیا و هغې خیمې ته راغی کله چې هغې خیمې ته راغلی کس ته یې وویل وروره هغه مسافر یم او هغه پرون چې دې راکړې وې هغه ډېرې ښې شیدې وې هغه اوښه یو ځلې بیا ولوشه یو ځلې بیا و ماته د هغې اوښې شیدې راکړه هغه مالک چې کله اوښه لوشله اوښ یو پیاله شیدې هم نه وکړې د اوښې شیدې نسته باچا حیران سو د مالک څخه یې پوښتنه وکړله چې ستا دې اوښې خو پرون ډېرې زیاتې شیدې وکړې او نن شیدې نه کوي چې دا ولي هغه کس خو خبر نه دی چې دا بادشاه دی هغه ورته وایي اعراب او کوچان د صحراو خلک دا ډېر صادقه خلک دي هغه ورته وایي شاید د باچا په نیت او اراده کې خلل راغلی شاید زموږ د وطن باچا د ظلم اراده کړي کله چې باچا او حاکم او امیر د ظلم اراده وکړي د ملت پر هر کور باندې اثر لویږي دی په ځان پوه سو چې اوهو دا خو ما اراده کړې وه چې زه به دا اوښه په زوره ځینې اخلمه نو ده دا قصد و اراده وکړله د خپله ځانه سره دا توبه وکړه چې دا کار به زه نه کومه دا به نه اخلمه خپل نیت یې بدل کړي اوس غواړي چې د ده دا خبره معلومه کړي سبا ورځ یې بیا تېره کړ په دشت کې نیت خو یې بدل کړي چې زه به دا کار نه کوم درېیمه شپه چې بیا راغی بیا ورسره میلمه سو چې ورته ویې ویل چې شیدې راکړه اوښې بیا هغومره شیدې وکړلې لکه 5 اوښې چې یې کوي ورته ویې ویل ول ستا اوښه خو نن بیا ښې شیدې وکړلې ول هو شاید د بادشاه سلامت هغه د ظلم اراده بیرته بدله سوي وي د عدل اراده یې کړې ځکه باچا چې د عدل اراده وکړي د ټوله ملت باندې اثر لویږي باچا چې د ظلم اراده وکړي پر ټوله ملت باندې نحوست لویږي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د عدل کولو توفیق نصیب کړي د ظلم څخه دې الله جل شانه وساتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين